السلام علیکم. د پښتو شو چینل مینوالو تاسو ته سلامونه نیکې هیلې احترامات وړاندې کوو. درنو دوستانو مخکې له ویډیو کتلو زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غني او د هغه سیاسي سیال عبدالله تېره ورځ په خپل منځ کې سیاسي موافقه لاسلیک کړه. د دې موافقې له مخې هغه سیاسي کړکېچ پای ته رسیږي چې د ولسمشرۍ تر ټاکنو وروسته ایجاد شوی و. د موافقې له مخې به عبدالله د مصلحې عالي شورا مشر وي او د ټکنیزې ډلې غړی به یې په کابینه او پر نورو مهمو څوکیو ګمارل کیږي. څه فکر کوئ د ملي مشرکت په نوم دا نوی حکومت به د افغانستان د سیاسي کړکېچ په مهارولو کې د تیر په نسبت څومره برلاسی وي او که نه د ملي وحدت د حکومت په څیر به دا هم دوره له ستونزو او کړکېچونو ډکه وي؟ دا په دې تړاو ورته نورې پوښتنې نن شپه زموږ پښتو شو چینل نه لایف کې اوریدلی شئ. نو له خپلو درنو میلمنو سره دغه پوښتنې وڅېړئ. که تاسې چیرته غواړئ نو په دې اړه کوم نظر شریک کړئ او نو کولی شئ نن شپه 9 بجې زموږ پر چینل دغه لایف پروګرام راسره واورئ او په دې هکله خپلې پوښتنې نظرونه او اندېښنې راسره شریکې کړئ. که ویډیو مو خوښه شوې وي له نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ او درسره لایک یې هم کړئ. مننه.